په تخار کې 8 تنه وسلوال طالبان ووژل شول. د تخار ولایت په مرکز طالقان کې سیمه ییزې سرچینې وایي په ښار کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ځایي سرچینو د غبرګولي پر 12 نیټه 8 صبح ورځپاڼې ته وویل چې د طالقانو په کلفګاني سیمه کې د مولوي عبدالقادر او د طالبانو د استخباراتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. سرچینې زیاته کړې چې نښته پرون له غرمې وروسته پیل شوې او تر اوسه پکې 4 طالبان او 4 ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. سرچینه زیاتوي چې د جګړې د شدت له امله د تخار بدخشان لویه لار تړل شوې. د تخار په ځینو برخو کې برېښنا پرې شوې او د لرګیو په یوه مارکیټ کې اور لګېدلی دی. مولوي قدیر یو له هغو طالب قمندانانو څخه دی چې په وروستیو کې د خپل منځي اختلافاتو له امله د دغه ولایت د جامع جومات له مشرتابه څخه لري او پر ځای یې بل څوک وټاکل شو. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په تخار او نورو ولایتونو کې د طالبانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.